ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له جمهور رئیس غني کوو. ولسمشر غني وایي تر نړیوال نظارت لاندې د شفافو ټاکنو له لارې واک لیږدوم. ولسمشر غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې واک به خپل راتلونکي ځایناستي ته د ټاکنو له لارې لیږدوي. امریکا غواړي چې د شپږو نورو میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د حضور موده وغځوي او د دې موضوع په اړه له طالبانو سره هم خبرې کړې. ترکیه او امریکا د افغان سولې په اړه د جوړېدونکي کنفرانس پر اجنډا خبرې کړې. قطر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په دوحه کې د افغان حکومت له مذاکراتي پلاوي سره کتلي او پر افغان سوله او روانو حالاتو غږېدلي. منځ کې یو خبر له پاکستان راغلو. د پاکستان کراچۍ ښار کې د شرابو چمتو کولو یوې کارخونې فعالیت پیل کړی. پاکستان وایي دولت ته به د مالیې له لارې ګټه ورسیږي او خلکو ته به د کار زمینه هم برابره شي. عبدالله سرچینې وایي چې د غني او عبدالله ترمنځ اختلافات زیات شوي. اختلاف د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د لرې کېدو په سر رامنځته شوی. اوس عبدالله د کورنیو چارو وزارت په بدل کې د بهرنیو چارو وزارت غواړي. ملي دفاع وزارت وایي مارشال پاین دفاعي پوهنتون کې د 23 خزینه افسرانو په ګډون 295 تنه ځوانان او افسرانو د لوړې مراسم ترسره کړل. امرالله صالح وایي طالبان د چنګیز او مغولو په لار روان دي او د ژوند ولسوالۍ خلکي غذایي محاصره کړي او څوک نه پرېږدي چې خوراکي توکي یوسي. ضمیر کابلوف د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي د سیاسي جوړجاړي لپاره د دوحې تړون مهم سند دی او که چېرې ترې سرغړونه وشوه نو د سولې هڅې به څو کاله شاته ولاړې شي او د تاوتریخوالي یوه نوې صفحه به پیل شي. او وروستی خبر دا دی چې په ننګرهار کې د نارنج ګل 55مه دودیزه میله او مشاعره د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه چې پکې دولتي چارواکو د کوزې پښتونخوا او د هېواد بېلابېلو سیمو څخه نامتو شاعرانو د ولس استازو فرهنګیانو او ګڼ شمېر نورو کسانو ګډون کړی و. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.